افغانستان اوسمهال د اوسپنې پټلۍ په واسطه له 7 هیوادونو سره وصل شوی دی. د افغانستان اسلامي امارت د هیواد د سوداګرۍ کچې زیاتېدو، د سوداګریزو انتقالاتو د بهیر چټکتیا او د سیمه ییز اتصال په برخه کې د افغانستان له جغرافیوي موقعیت څخه د اعظمي استفادې په موخه د اوسپنې پټلۍ شبکو پراختیا، اساسي جوړونې او بیا رغونې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. دا مهال افغانستان په مستقیم ډول د حیرتان اوسپنې پټلۍ په واسطه له ازبکستان، د اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې له ترکمنستان او د خافرات اوسپنې پټلۍ پر مټ له ایران سره وصل شوی دی. پر دې سربیره د همدې اوسپنې پټلیو له لارې په غیر مستقیم ډول چین، ترکیه، روسیې او قزاقستان هیوادونو ته هم سوداګریز انتقالات ترسره کوي. افغانستان د اوسپنې پټلۍ د یادو څلورو مسیرونو څخه په ورځني ډول تر 10,000 او په میاشتني ډول بیا تر 300,000 مټریک ټنه زیات انتقالات ترسره کوي. د افغانستان اسلامي امارت له لوري د اوسپنې پټلۍ د یادو شبکو په بیا رغونې او پراختیا سره د ریلي ترانسپورت لګښتونه راکم شوي، د سوداګریزو توکو خوندیتوب زیات شوی، له نړیوالو بازارونو سره اتصال پراختیا موندلې، له تجارتي بندرونو سره مستقیم ارتباط ټینګ شوی، سوداګریز فرصتونه زیات شوي او له سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو سره تجارتي او ترانزیتي همکاري وده کړې ده. له دې ورهاخوا د هرات کندهار اوسپنې پټلۍ تفصیلي ډیزاین او سروې، د بلخ هرات اوسپنې پټلۍ تفصیلي ډیزاین او سروې، د اندخوی شبرغان د 55 کیلومتره اوسپنیزې کرښې سروې او تفصیلي ډیزاین، د اقینې اندخوی د پاتې 10 کیلومتره اوسپنیزې کرښې بشپړول، د خافرات د 4مې قطعې د لومړي فاز رغول، د تورغونډۍ بندر پراختیا او د حیرتان بندر د ریلي او غیر ریلي ترمیماتو پروژو کارونه هم په ښه ډول روان دي چې له پلان سره سم به په ټاکلي وخت بشپړ شي. حرل وشت خاور بدی بیا ټکل خوند کړم.